د هغې نه بس سوال دی هغه ده چې زه ځوان یم وړوکی او زما عمر چې دی شیخ صاحب 21 کاله او زه واده کول غواړم خو زما نه مشران دورونه دي او هغوی لا ودونه نه دي کړي آیا زه د هغوی نه مخکې واده کولی شم او که نه دا ښکلې مسله د پښتنو کې دا غټه جاخه ده اول خو دې ورور ته دا ووایم چې ته وړوکی نه یې ځان ترې ځوان وي نو وړوکی به کیسې شو او بیا زه وړوکی یم او د 21 کالو یم عمرو بن العاص رضی الله عنه چې کله واده کو د هغه عمر 11 کاله او دا ولنی زوی عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما د دا او د پلار په دې منځ کې 14 کاله فرق دی زوی د پلار نه 14 کاله کشر دی بس ا د 11 کاله په عمر کې 11 کاله په عمر کې واده کړی ته 21 کاله په عمر کې وړوکی ناول خدای خبره د هغې نه بعد بیا ده چې په الله باندې توکل وکړه د واده پروګرام سیټ کړه او دې دورونه چې کله الله ولا توفیق ورکړو واده پروګرام یې جوړ شو بس کوي ته د هغو د لاسه سره خپل ژوند خراب کړي دلته موږ سره یو کس و اوس خو چې تللی ملک ته نیایي نه هغه په دې ویښتو کې سپین لګېدلي وي که نه و دې چې 40 نه 15 په دې منځ کې ما ورته ورځې مې واده څنګه اراده دې شتي که وی زما نه مشران دورونه نور د هغو لا نه دی کړی ما کېره بیا تا ته وخت ډېر دی ځکه چې دوی لا نور دی ته خو وړوکی خس کې اوس د 40 15 منځ کې له وړوکی 50 نه سړی واوري بیا سړی سوچ شروع کړي چې واده به کوو که نه شپېتو کې چې قبر ته کوز کړي قصې ټوله ختمه شي نه دا غټه غلطي ده زمونږه چې مشران درونه وی ناستي او اکثر په جنکو کې دا ډېره غټه مسلې وي مشران خویندې ناستي دي خلک راشي دا کشره غواړي نه موږ یې نه درکوو ځئ ښه کله به یې راکوئ چې دا 2 واده شي بیا تاسو راشي دوی به تاسو ته نه ایسي دې خلکو به ډډه لګولي چې ستا دا 2 لوڼه واده شي دا 3 واده شي بیا به دې 4 پسې درځي په دې کمې پسې چې رالو او دغه سړی تا ته مناسب ښکارېدو جنې وله ورکړه که 3 وي که 4 وي که 9 او 10 وي دا کوم ځای کې راغلي چې مشران واده نه یې کړی کشران به نه درکړي ښه سبحانه دا تجربې خبره ده اکثر د دې کشر رور د لاسه یا د کشر خور د لاسه د نورو ته هم لار کولاوي داسې ډېر کېږي وره دا کشر جنې واده شي که نو بیا د نورو پسې هم رشتې راځي او داسې ولې نه چې کله یو سړی 2 واده وکړي د دې کشرې چې بچي وشي هغه مشر ورسره وکړي شي دي که نه دي د دې د برکت الله هغه مشر لم بچي ورکوي نو دغه شان چې ته د کشر زوی له واده وکړي د مشرانو نه مخکې او دا کشره جنۍ واده کړي د دې لویو جنکو نه مخکې مشرانو نه الله به هغوی ته یو دروازه کولاو کړي او ډېر ورته موږ دا وایو چې په الله باندې توکل وکړه د وس نه په دې کې نه د مور پلار نافرماني شتي او نه پکې د وروڼو رشته پرې کول شي او که هغو په دې باندې خفه کېږي نو الله ته سوال کوو چې الله یې څه کړي خوشحاله کړي خو ته خپل ژوند مه خرابوه والله اعلم